کلام شهاب الدین طوفان صاحب. کامه په څو برخو تقسیم شوې وایه، کامه په څو برخو تقسیم شوې وایه، نامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. لاسونه ډېرو مګر ته یوازې، لاسونه ډېرو مګر ته یوازې، جامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. لاسونه ډېرو مګر ته یوازې، جامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او مخکې وایي چې کله چې زه درته یو موټی ومه، کله چې زه درته یو موټی ومه، رامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. کله چې زه درته یو موټی ومه، رامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. ملک، مالدار، مولا، مولې او ډالر. ملک، مالدار، مولا، مولې او ډالر، لامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. لامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او چرته چې پښه ایږدومه ومې نخلي، چرته چې پښه ایږدومه ومې نخلي، دامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او خاصه په څو برخو کې برخه لري، خاصه په څو برخو کې برخه لري، عامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او چرته چې پښه ایږدومه ومې نخلي، دامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او خاصه په څو برخو کې برخه لري، عامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او زه خو طوفان وم ګړندی به تلمه، زه خو طوفان وم ګړندی به تلمه، ګامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. زه خو طوفان وم ګړندی به تلمه، ګامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او یو ځل بیا چې کامه په څو برخو تقسیم شوې وایه، کامه په څو برخو تقسیم شوې وایه، نامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. او کله چې زه درته یو موټی ومه، کله چې زه درته یو موټی ومه، رامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. زه خو طوفان وم ګړندی به تلمه، زه خو طوفان وم ګړندی به تلمه، ګامه په څو برخو تقسیم شوې وایه. زه خو طوفان وم ګړندی به تلمه، ګامه په څو برخو تقسیم شوې وایه.